दिलरुबा ته دلته څه کې؟ زه دلته دی خوشه زه تاته شیشه خول غواړم شیشه؟ ته ما ته په شیشه کې څه خول غواړې؟ ووایه که نه. زه تاته دا ویل غواړم چې مینه یو ښکلی غوندې خوب دی خو تعبیر اکثر لوټی تباهي ده تباهي. ای دلربا تا ته څه پته را چې مینه څه ته وایي؟ مینه خو ژوند دی ژوند او په کم زړه کې چې که نه نو هغه زړه نه کاڼې وي کاڼې پوه شوې؟ ګوګو و د کاڼې بچی مینه خو د یو سوري په شانتې وي او څوک چې سوري پسې منډې وخي هغه پاګلان وي پاګلان او زه پاګله نه یم ته پاګلې. ای دلربا ته په مینه څه پوهېږې؟ مینه خو د ژوند یو نغمه ده نغمه. مینه دې ته وایي دې ته. ترانو به یو خبره کوله چې اولاد له به د سرو زرو نوڼې ورکوې خو ګورې به ورته د ازماري په سترګه. په ژوند کې داسې کومه خوشحالي ده چې ما ستا په جولۍ کې نه ده اچولې. ما ته پته را پاپا تاسو ماله د پلار نه د مور مینه هم را کړې ده او زما یو خواهش مو پوره کړی دی. ګوره چې څنګه مې نه خفه کړې بچې چې همداسې مې خفه نه کې. یو انډرسټینډ؟ شګفتې تا واورېدلې نن د انکل دا خبرې که ته اوس هم پوه نه شوې نو ته بیا بدنصیبې. خلک وایي دا چا دا ما پخپله ما ته نن پته ولګېده چې زما په زړه چړې خښولو والا پردي څوک نه زما خپله ملګرې ده. ته ما اوس خپله دشمنه ګڼې ټیک ده نو ګڼه خو یوه خبره مې یاد ساته چې دشمن به دې همیشه رخندی او دوست به دې جړی. نه دي پکار زما ستا نصیحتونه نه دي پکار. उतरेगा په ژوند کې چې مې څه کړي دي نو سوچ مې پې نه دی کړی خو نن خبره زما د عزت او د غیرت ده. کیدای شي چې ته زما د شرافت په ژبه پوه شې. ایکسکیوز می د شرافت ټیکهداره دا راته ووایه چې ته یې څوک او دا د کوم ټیشنه غږېږې؟ لور د الله تعالی نعمت دی خو پالنه د اتینو هم ګرانه ده. خو ته شګفته څنګه پیژنې؟ ها کاکا جی تاسو د شګفتې وایه ما صرف واوره شګفته داسې هېره کا چې په ژوند کې د اډو چرې پیژندنه. خو کاکا جی په ژبه پوهول زما فرض و چې ته مې په ګوتو چلولو مجبوره نه کړې. کاکا جی اولامبه چې یخ شي. हेलो हेलो शराफत زما وره پلار دې راغلی او هغه څه یې راته وویل هغه چې ما چېرته په ژوند کې د هغې تصور هم نشو کولی. او ته ویرېدې پاګله؟ او یریدم ځکه شګفتې چې ستا مینې زما لاسو خپې تړلي خو افسوس چې د اوبو په ځای مې وینې د زړه ورکړې چې موسم د سپرلي راغو باغ د بل شو. الله دې نه کړي زه ستا وم او ستا به یم. Where are you? I am coming. Okay.
जानू जानू I'm sorry शगुफ्ती چې ما تا دلته راتلو تکلیف درکو. ته جاړې ته څنګه سړی چې جاړې؟ شګفتې د مینې درد داسې شی دی چې دی خو غټ غټ بادشاهان او غټ غټ بدماشان جوړولي دي، نو بیا زه څه شیم؟ جانو که ما چا سره په ژوند کې مینه کړې ده نو هغه صرف ته او زما زړه په چغو چغو وای د یار د لوري چې راځي په هغې باندې سبا مې قسم په دې جهان کې ته د زړه سره ستا په سر مې قسم زما په زړه کې هر وخت ای دلبره په خپل خدای مې قسم ما غر څه پرېښودل او دلته راغلم کم چې زم د محبت په منځ کې دیوالو. شګفتې ته یو ښځه ذاتې تا په ما باندې دومره ننګ او پښتو وکړه، نو بیا زه خو یو پښتون یم. پښتو جانان جانان پښتو ده، زه به خپل ځان په خپل جانان قربانوم. جانو 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 I love you جانو I love you I love you. یار خلاړو د بل چا شو ای زړګیا اوس کړېږه، تا ته چا ویل چې مین شه، تا ته چا ویل چې مین شه. مور څوکیدار شي نو لور جمالدار شي، تا ته به پته وي چېرته ته زما لور. هلو کاکا لور ته غوسه او که لور پسې خپه څوک خبرې کوي؟ ستا د لور نیمګړی میړه شرافت علي خان شرافت. چغې مو کاکا په تا د چغو وخت تیر دی. اوس لامبا چې یخ شي. पापा पापा اوس ولې ژاړې؟ خانده خوشحالي کا تا خو ارمانونه پوره شو، تا خو په خپله مینه خپل پلار قربان کړ. او ته وې څه چې تا وویې هغه ما واورېدل، او اوس څه چې به زه کوم هغه به دنیا یاد ساتي. څه به یاد ساتي دنیا؟ زما لوټ شوی عزت که زما د پلار مرګ بس؟ د هغه بې غیرته شکل راته ته په ګوته که او د انتقام توفه به درله زه درکوم. د انتقام په دې اور کې زه په خپله سوځم او زه په دې اور کې بل څوک سېځل نه غواړم. په بیابان کې سفر کولو والا مسافر د سوري پروا نه کوي. زه ستا د جذبې ډېر قدر کوم. یو پاکستاني هغه و کم چې د پاکستان په نوم باندې یو کنزل ده، او یو پاکستاني تی چې د خپل وطن په نوم باندې خپل ځان هم قرباني، خپل ځان. معشوقې د عاشقانو دین ایمان وي، زه به چا لاره خپل دین ایمان ور نه کم. چې سل معشوقې یو ځای کې نو جوړیږي ته یو جانان، او پاکستان زما جانان.